أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقالوا او دوی اویل لن نؤمن منبا هیڅ کله ایمان رانوړو لکا پتا باندې حتی تردې چې تفجر تجاری کې لنا زمون د پارا من الارض لزمکنا ينبوعا سچینا او تکونا یاوی لکا تا د پارا جنتن یو باغ من نخیل د کجورو وعنب او د انګورو فتفجر پس جاری کا الانهار نهرونا خلالها د دې پمینس کې تفجیرا بيدلي او تسقط السماء يتر اغرزوا اسمان کما لگا څنګه چې زعمتا ته ګمان کې علینا پمونگا کې صفن ټوټه ټوټه او یا تأتی بالله راولا الله والملائکه او فرښتې قبیلا مخامخ او یکون لک یا ویتا د پارا بیتن یو کور من زخرف د سرو زرون او ترقا یا تبر اخیجی فی السماء اسمان تا ولن نؤمن او هیڅ کله به مونږ ونمنو لرقیک ستا پورته قتل حتی تر دې چې تنزل تنازل کې علینا په مونږ باندې کتابا یو کتاب نقرأو چې اولولو مونږ هغه قل توایا سبحان ربي پاک دې زما رب هل كنت نيمز الا بشرا مگر یو بنی آدم رسولا را لګل شوی وما منع الناس او نو منی کړي خلق ان يؤمنو د دین چې دوی ایمان دی راوړي اذ جاءهم الهدى هر کله چې راغلو دوی ته هدایت
الا ان قالوا مگر دا چې دوی اویل ابعث الله آیا لګل دے الله تعالی بشرن یو بنی آدم رسولا پیغمبر قل توایا لو کان فی الارض کچری وی پس مکه کې ملائکتن فرښتې یمشون چې ګرځیدلې مطمئنین په آرام سره لنزلنا نو مونږ به خامخا را لېږلې وه علیهم په دوی باندې من السماء د اسمان نه ملکن فرښته رسولا پیغمبر قل تو آیا کفا بالله کافی دے اللہ شہیدا گواہ بینی و بینکم پمینز زما او پمینز تاسو انہو کانا بے شک آغا دے بعبادی ہی پخپل بندگانو خبیرا خبردار بصیرا ہر سبینی گول سورہ بنی اسرائیل 90-96 نمبر آیت پوری نننی درس کے شامل دی دی رومبنی سلور آیتونو کے مشرکین مکہ نبی علیہ السلام تا وہ مطالبات کے ہوتا چی دی وہ کی تاسو سنا سو کئی علی بمون بتاسو باندے ایمان راو یا خدا سے ہو گئی چې زمون په مخ کې دغه ځای نه یو چینه راوځي او په دغه بهیږي لار ځان له جوړه کی او دا داسې چینه چې هغه همیشه وي او په دغه خوږي دا مونږ ته وخایا مونږ به ایمان راوړو دا نه کې نو بیا داسې وکړه چې ستا دپاره دی یو ښایسته غونډه کې باغ چې هغې کې د انګورو بوټي وي هغې کې د کجورو بوټي وي او د هغې په منځو منځ ته نهرونه جاري کې یا بهیږي که چېرې داسې دی یو ښایسته باغ دې مونږ ته وکړو چې هغه ستا ملکیت کې با ایمان راو داون نکے بیا ته چې مونږ ته وایې که چېرې ایمان نه راوړئ د الله عذاب به راشي ته د اسمان په مونږ باندې راوغورځې چې ټوکړې ټوکړې راوغورځېږي په مونږ باندې بیا به دې مونږ ومنو څلورمه مطالبه دې نه غټه یا ته داسې وکړه چې الله تعالی او فرښتې مونږ ته مخامخ راول چې هغه وایي مونږ ته چې دا زما پیغمبر دی نو مونږ به یې ومنو پنځمه مطالبه بیا وکړه درېم آیت کې چې زه داسې نه کې بیا ستا خو یو عام غونډه کې کور دی د دې کور په ځای چې ستا د سرو زرو نه جوړ یو کور چې د ټولې مکه مکرمه کې ځلیږي بیا به مونږ ومنو چې واقعي ته د الله پیغمبر یې او تا باندې به ایمان راوړو شپږمه مطالبه وایي زه دا هم نه شي کولی بیا داسې وکړه چې زمونږ په مخ کې بر اسمان ته وخېږي زمونږ په مخ او دې سره بیا اومه مطالبه وکړه چې اسمان ته وخېږي نو ستا خطل به مونږ تر هغې پورې نه منو چې د بره نه مونږ دپاره یو کتاب هم راوړی او هغې کتاب کې په نوم سره زمونږ تذکره وي او مونږ ته ویلې شوي حکم راکړی شوي چې د باندې ایمان راوړئ بیا به مونږ ومنو
دا اوس داسې مطالبات دي لکه چې نه یې منې خو بس باندې نه یې منې، د انکار کولو دا مختلف حربې دي، نور اسم اردو کې وایي میں نه مانو، زه نه منم. که هر څه راته ووایي، که هر مطالبه راله پوره کړي، هر قسمه دلیل راکړي، هر قسمه معجزه وګورئ، مخې ته به انشاءالله راځي. الله تعالی وایي ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس که چېرې زه دی باندې داسې یو کتاب نازل کم چې هغه په صفو کې لیکلی او دی هغه هم ګوري او لاس ولا هم واړي، چک یې هم کي او هم ګوري، نو بیا به وایي چې اوهو ته خو ډېر لوی جادوګر، یعنی بیا به هم نه مني که دا وواړي چې هم ګوري، منولو والا دا نه دي. نو الله تعالی هسې د دوی په زړونو باندې مهر نه لګوي، لکه 14 کاله څه لږه موده نه نبي علیه الصلاۃ والسلام به څنګه دوی له دعوت ورکړي، دوی لپاره دعاګانې کړي، دوی یې پویه کړي دي، ځان ته یې نږدې کړي دي، کینولي دي خپل مجلس محفل کې، خو هغې نه باوجود دوی د نه منلو قسم خوړل. نو نبی علیہ السلام ته حکم وشي چې دوی ته ووایه سبحان ربي، دا خو زما رب د هر عیب نه پاک دی، دا ټول ارس هغه کولی شي، هل کنت الا بشر رسول، زه خو یو انسان یم، صرف یو انسان یم، او داسې انسان چې الله تعالی د پیغمبرۍ په منصب باندې زه فایز کړی یم، زه رسول جوړ کړی را لېږلی، باقي زه ستاسو په شانتې یو انسان یم، ستاسو د جنس نه یم، ستاسو د خاندان نه یم، ستاسو په شانتې خورم څکم، دنیاوي ضروریات مې دي، ها زما مقام او مرتبه څه ده؟ د الله پیغام تاسو ته رارسو، بس تاسو وایئ چې دا کار وکړئ، دا وکړئ، دا وکړئ، دا زما رب کولی شي، او هغه سبحان دی، پاک دی د هر عیب نه. که څوک دا سوچ کوي چې دا نشي کولی، دا هغه باندې عیب لګول دي، زما رب هر څه کولی شي. نو چې کله دی دا ووایي چې زه خو د الله رسول یم او انسان یم ستاسو په شان، یعنی جنس د ستاسو نه یم، باقي نبی علیہ السلام یو کامل انسان، دی په شان د انسان بل څوک نشته. نو الله جل جلاله وایي چې بیا دې خلکو د اعتراض دا ونیسه چې الله تعالی صرف یو انسان هغه رسول جوړي او را لېږي زموږ طرف ته، ځکه همغه په ده باندې ایمان نه راوړو، که د ده په ځای زموږ طرف ته یو فرښته راغلی دی او هغه مونږ ته ویلی وی چې زه د الله پیغمبر یم، رسول یم، بیا به مونږه منلی وو. نو د هغې جواب وله ورکړی شه لو کان فی الارض ملائکه، که تاسو خپله فرښتې وی نو الله تعالی به فرښته را لېږلې وه، که ځمکه کې فرښتې اوسېدې نو الله تعالی به یو فرښته را لېږلې وه او هغې ته به دعوت او نصیحت کړه. خو چې په ځمکه باندې اوسېږي انسانان، نو د عقل تقاضا هم دا ده چې دوی طرف ته هم د دوی د جنس نه من انفسهم قرآن پاک کې راغلی چې هم د دوی د جنس نه دی، انسان دی، هغه راولېږلی شي او دوی ته نصیحت وکړی شي وکړي او دوی له دعوت ورکړي. وجه د دې دا ده چې فرښتې سره خو بشري ضروریات نه دي لګېدلي، هغه چې څنګه پیدا ده او هغه شان دی، داسې نه چې پیدا شي او بیا لویږي او بیا بوډا کېږي به نه، هغه چې څنګه ده بس هغه شان دی، تر دې پورې چې کم کار کې لګېدلی تر قیامته پورې کار به کوي. رکوع کې داسې د فرښتو یو پوره ډله او جماعت دی چې تر قیامته به رکوع کې، داسې یو ډله ده چې په سجده کې ده تر قیامته پورې به سجده کې،
داسې یو ډله د فرښتو چې قیام په حالت کې ولاړ دي، زرګونه کاله وشو، پته نه زرګونه کروڑونه کالونه وي، پته نور سوري تر قیامت پورې همیشه. نو داسې انسان کله کولی شي؟ نه چې ګنټه ودرېږي نو بیا ګنټه سره نیمه ګنټه ودرېږي بیا کله یو خپې باندې ودرېږي کله بل خپې باندې ستړي. دا شانتي لګونده کې سات د باندې تیر شي، تند ورته لګي، لوکه ورته لګي، او دا دې سيزونو نو فرښتې پاکي. نو که چېرې بیا فرښتې راغلې وي دلته د پیغمبرانو په صورت کې، دوی به دغه وي چې مونږ خو د دوی په شانتي عبادت نشو کولی. دی خو که 24 غنټې ولاړې د باندې هیڅ قسم اثر نه پرې. حضرت جبريل عليه الصلاه والسلام وي زل د الله په دربار کې 2 رکعات نفل تو درې، یو رکعت د شلو کالو او دویم رکعت بیا د شلو کالو، او سلام یو ګرځو چې زما رب رضا شي. الله رب العزت هغه ته ارشاد و فرمایل چې یو امت داسې راتلونکي چې هغه به د سحر 2 رکعات سنت کوي، هغه باندې واستاد دي 2 رکعاتونه سیوا غیله ثواب ورکړي. نو د امت محمدیه فضایل هم ځان لد خو د فرښتو دې کې وګورئ، شل کاله ولاړ دي رکوع کې، سجده کې، قیام کې، هغه باندې غوړ اثر نه پېږي. بل طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام 50 کالو نه عمر سیوا شپې به ودرېده، دومره به ودرېده شپږ سپارې په یو رکعت کې وي، د خپې مبارک به اوپړسي. سیدہ عائشہ عرض وکړه یا رسول الله تاسو الله تعالی بخلی تاسو ولې دوره مهنت کوئ؟ نبی علیہ السلام فرمایي زه د الله شکر گزار بنده جوړ نشم. یعنی شکر گزاری دا د مؤمن مسلمان د خاصه ده، د صفت ده چې کله دته نعمت ملاویږي د شکر کوي، او چې کله د باندې سختی او تکلیف راځي د الله د رضا لپاره صبر کوي. نو الله تعالی وی لنزلنا علیه من السماء ملکا رسولا، کچری فرښتې وي په دې ځمکه کې آباد بیا بما د دې لپاره پیغمبر هم یو فرښتہ را لېږلی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ارشاد دی چې بس دې ته وایا کفا بالله شهیدا بیني و بینکم، الله تعالی زما او تاسو په میانس کې گواش، ما د الله پیغام تاسو ته راورسو، تاسو واورید اوس نه منئ، په دې هم الله رب العزت په تاسو باندې گواه دی د الله په علم کې. او ما خپل فریضه پورا ادا کړ، دعوت ما حق ادا کړ، ما تاسو ته هر سره او رسول په دې باندې زما رب گواه دی. انه کان بعبادی خبیرا بصیرا، او هو خپل بندگانو باندې خبردار د یو عمل نه خبردار دی. بصیرا بنده ته نه پټې دی هم نشي، وہ زمکو لاندې کوي، وہ قلعوں کې دن نه پټي، وہ دروازوں کې دن نه پټي، وہ کمروں کې دن نه پټي. دا غنه سو موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه واقعا سو سوزله تاسو اورېدل، کاڼي کې کاڼي، هغه کې کاڼي او هغه کې دن نه کېړې، سبحان من یرانی. جمله دا ویل چې پاک ته زما رب چې یرانی ما ویني، نو دا غنه پټ سو. نو دې آیاتو کې الله جل جلاله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کار، دا غي دعوت، دا غي مقام مرتبه، او د مشرکینو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه منلو د پاره مختلف اعتراضات او مطالبات د دې ټولو بیان وکړ. او دویم دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو انسان دی، او بیا الله تعالی د نبی علیہ السلام د پاره د صحابه او پوره جماعت هغه مقرر کړ، او هغه دا ټول هر څه باندې عمل وکړو، مونږ ته وکړو
چې سبا څوک راشي او دا وایي چې مونږ په دې قرآن باندې دې دین باندې عمل نشو کولای، چې دا اعتراض چا سره پاتې نشي. صحابه کرامو یو یو آیت باندې یو یو حدیث باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت باندې فرایض باندې ټول باندې عمل کړ. الله تعالی دې مال تاسو او ټول مؤمنانو له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. وقالو او دوی اویل لن نؤمنا مونږ به هیڅ کله ایمان را نوړو لکا پتا باندې حتا تر دې چې تفجرا تجاری کې لنا زمون د پارا من الارض ازمکنا ينبوعا سچنا او تکونا یاوی لکا استاد پارا جنتن یو باغ من نخیل د کجرو وعنب او د انګورو فتفجر پس تجاری کی الانهارا نهرونا خلالها د دې پمینس کې تفجیرا بیدلی او تسقط السماء یا تراو غرزه آسمان کما څنګه چې زعمتا ته ګمان کې علینا پمون باندې کې صفن ټوکړې ټوکړې او تاتی بالله یا راولی اللہ تعالی والملائکت او فرختی قبیلا زمون مخامخ او یکون لکا یا ویستا د پارا بیتن یوکور من زخرف دسرو زرنا او ترقا یا تبرو خیجی فی السمائی آسمان تا ولن نؤمنا او حس کلبمو انمنو لرقیه کا ستا پورتا خطل حتی تنزلا تردی چی تنازل کی علینا کتابا فمون باندی یو کتاب نقرأوه چی اولولو من اغا قل سبحان ربی توایا پاک دے زما رب حل کنتو نیمز الا بشر الرسول مگر یو بنی آدم را لی گلے شوے وما منع الناس او نو من کڑی خلق ان یؤمنو د دینا چې دوی ایمان راوړي اذ جاءهم هر کله چې راغله دوی ته الهدى هدایت الا ان قالوا مگر دا چې دوی اویل ابعث الله آیا لګل دی الله تعالی بشر الرسول یو بنی آدم پیغمبر قل توایا لو کان فی الارض کچروی پزمکا کی ملائکتن فرختی یمشونا چی گرزی دلے مطمئنینا فارام لنزلنا نمون بخام خارا لگلوا علیہم فدوی باندی من السماعی داسماننا ملک الرسول فرختا پیغمبر قل ہوایا کفا باللہ کافی دے اللہ شہیدن گواہ بینی پمینزما و بینکم او پمینستاسو کی انہو کانا بے شک آغا دے بعباده فخبل بندگانو خبیرن خبردار بصیرن بینا. آمین.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।